د چارواکو څخه د لارښوونې ترلاسه کولو لپاره د کاري فعالیتونو په اړه راپور. د کندوز امنیه قومندانۍ د دعوت او ارشاد کمیسیون له ولسوالیو، سیمه ییزو چارواکو او قومي مشرانو سره تر لیدنو وروسته د خپلو څېړنو، موندنې او کاري راپورونو د امنیه قومندانۍ له مشرتابه سره شریکې کړې. کندوز امنیه قومندان قاري بختیار معاذ د یاد کمیسیون له کړنو څخه مننه وکړه او د چارو د ښه والي لپاره یې لازمې لارښوونې وکړې. د خوړو نړیوال سازمان په پام کې لري چې په کندوز کې په 15,000 اړمنو کورنۍ نقدي مرسته وویشي. د چارواکو په وینا د دغه پروګرام لومړۍ برخه د کندوز د کلیو د بیا رغونې او پراختیا ریاست سره په همغږۍ د ASIO دفتر لخوا پیل شوې ده. تر دې مخکې هم د WFP دفتر په کندوز ښار او ولسوالیو کې د خوراکي توکو مرستې ویشلې وې. 15 تنه د جنایي جرمونو او د ناقانونه وسلو د ګرځولو په تور ونیول شول. د څلورمې ناحیې امنیتي مسؤلینو وایي منصوبینو یې په خپلو نه ستړي کېدونکو هلو ځلو 15 تنه د نشه یي توکو د استعمال او پلورلو، د غیر قانوني وسلو د لیږد او ساتلو په تور نیولي دي. ویل کېږي چې له نیول شویو کسانو څخه نغدي پیسې، یو اندازه نشه یي توکي او یو کلاشینکوف هم د پولیسو لاسته ورغلی دی. د ښې حکومتولۍ په موخه اداري غونډه. د علي آباد ولسوال مولوي عبدالقدیر حمزه د یادې ولسوالۍ په لومړۍ اداري غونډه کې د ملکي خدمتونو له مسؤلینو وغوښتل چې په خپلو چارو کې صادقانه چلند وکړي او د خلکو لپاره رښتینی خدمت ترسره کړي. د علي آباد ولسوال ژمنه وکړه چې د یادې ولسوالۍ په بېلابېلو برخو کې به د پراختیایي او اقتصادي پروګرامونو د پلان او پلي کېدو په برخه کې اسانتیاوې رامنځته کړي. مولوي عبدالقدیر حمزه په دې وروستیو کې د کندوز ولایت د علي آباد ولسوالۍ د ولسوال په توګه ټاکل شوی دی.